أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون. مخکې الله پاک د بدکردار فاجرانو خلقو بیان وکړو چې دغه خلقو عملنامې دا په سجین کې دي. په روایتو کې دي چې روح اغستونکي فرشته 19 فرشتې دي. دو چې کله روح واخلي نو بیا بره دغه فرشتې روح نه وړي، دا بیا نورو فرشتو ته حواله کیږي. نو چې کله هغه بره وړو والا فرشتو ته روح حواله شي او بدکردار فاجر کسی نو د اسمان دروازې هغو ته نه کولاویږي، دا بند. نو دغه روح هغو بیا سجین ته ویسي چې په سجین مقام کې هلته یو دفتر دی، دا په هغې کې کېښودی شي. نو الله پاک فرمایي چې دغه شانتي د نیکانو خلقو ارواح او د نیکانو خلقو عملنامې لفی علیین، دا خامخا په علیین کې دي. وما ادراک ما علیون، او څه شي خبر درکړی دی تا ته چې دا علیون څه دی؟ نو الله پاک فرمایي کتاب مرقوم، دا دفتر دی لیکلی شوی. یشهده المقربون، چې حاضریږي به هغې ته مقرب بندگان، نږدې شوي بندگان چې الله ته کم نږدې خلک. ان الابرار لفی نعیم، یقینا نیکان خامخا په نعمتونو کې به وي. علی الارائک ینظرون، په پالنګونو باندې به وي. ینظرون، ګوري به. تعرف فی وجوههم، ته به پیژنې په مخونو د هغو کې نظرة النعیم، تازهوالی د نعمتونو. چې دومره نعمتونه به هغو ته چې د هغې اثرات د هغو په مخونو باندې به ښکاري. یسقون، سکولی به شي من رحیق مختوم، د خالصو شرابو مهر وهلی شوونه. ختامه مسک، مهر به په هغې باندې مسکون مشک وي، یعنی دا به انتهایی اعلی معیار والی. او کم شی چې د اعلی معیار وي نو په هغې باندې د کمپنۍ د طرف نه خپل یو سیل لګېدلی چې دوکه په هغې کې ونه کړی شي. نو الله پاک وایي چې په دې باندې کم سیل او مهر لګېدلی دی، هغه د مشکو. وفي ذلك فلیتنا، او په دې کې رغبت دې ولري فصل متنافسون، رغبت کوونکي، یعنی د انسان په فطرت کې د مقابله، دا د انسان فطرت دی چې د یو بل سره مقابله کوي، مخکېوالی دی کوي چې څه د بل نه مخکې راغلی او مخکې شوی. نو الله پاک فرمایي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، او په دې کې رغبت دی ولري رغبت کوونکي، یعنی دا څیزونه او د دې څیزونو حاصلول د مقابلې شیز دی.
نو تاسو د یو بل سره مقابله کوئ، د یو بل نه مخکیوالی حاصلوئ، او په دنیا کې په هر شیز کې انسان وایي چې زه د دې بل نه مخکې شوی، په دې مقابلو کې لګیا نو الله پاک وایي اصل د مقابلې څیز دا دی چې په دې کې تاسو مقابله وکړئ او دغه نعمتونه راحتونه دا حاصل کړئ. ومزاجه من تسنیم، او خلط شوی به د هغې سره من تسنیم، د تسنیم نه. و د تسنیم څه شی دی؟ الله پاک وایي عینا چینه ده، یشرب بها چسکی به د هغې نه المقربون، مقرب بندگان، الله پاک ته نږدې خلک دا به د هغې نه څښاک کوي. مخکې زنجبیل، سلسبیل، کافور، کوثر، دغه شانتي تسنیم، دا چینی دا ذکر کړی شو. په دې کې به د ذایقې دپاره لکه موږ چې څنګه د شربت مختلفې ذایقې خوښو، نو د دې سره به دغه مختلفې ذایقې دا ملاوي. نو الله پاک فرمایي چې د دې سکل دا به خالص د الله پاک د هغه نږدې مقرب بندگانو دپاره چې خدای ته څوک نږدې. الله پاک دې زموږ نصیب کړي. ان الذين اجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. د دې ځای نه الله پاک د مجرمانو خلقو بیان کوي چې یقینا هغه کسان چې جرمونه یې کړي دي ودو من الذين آمنوا، په هغه کسانو پورې چې مؤمنان وو، یضحکون خندا به یې کوله. دې مجرمانو خلقو به په مؤمنانو پورې خندا کوله. واذا مروا بهم، او کله به چې دو تیریدو په دو باندې یتغامزون، نو اشارې به یې کولې. یعنی مجرمان خلق د مؤمنانو خلقو په عاداتو او د دو په طریقو پورې پیشاړې او خندا کوي. حالن کې د مؤمنانو طرز و طریقې او عادات دا به ټول د اسلام موافق. یعنی ګیره نو خلق به په ګیره پورې پیشاړې کوي، د ده به پنسې دا د پټکو نه برئ، نو په دې پورې به خلق خندا او پیشاړې کوي. د ده په سر باندې به ټوپۍ نو په دې پورې به خلق پیشاړې کوي. دی به د سنت موافق زندگی او خپل کارونه کوي، نو په هغې پورې به خلق پیشاړې کوي. نو الله پاک فرمایي واذا مروا بهم، او کله چې دو تیریږي په دې مؤمنانو باندې یتغامزون، نو اشارې کوي چې ده ته پکې له وګورئ، دا د صوفي بچی راغلی دی تسبیح هم راغستی. نو الله پاک وایي واذا انقلبوا، او کله چې دو واپس شي الی اهلهم، خپلو ته، یعنی اهل خپل ته، د اهل نه مراد متبعین او د هغه ملګري دي. انقلبوا نو دو واپس کیږي فکیهین، خوشحالي کوونکي. یعنی الته دا تذکیرې کوي چې پلانکي ته خو مې نن داسې داسې ووې او ښکاره مې ورته ووې چې ته نور دا ګیره میره وخره، یا نور دا پنسې اسې بډیو ته مه رسوه، یا ته نور نوافل او اسې په میراب او په جومات کې مه کښېنه. دا خبرې مې ورته وکړې. یعنی په خپل محفل کې بیا هم په دې باندې فخر کوي. الله پاک وایي واذا رأوهم، او کله چې دو ویني هغو لره قالو، نو دو وایي ان هؤلاء، دا هغه کسان دي لضالون چې خامخا ګمراه دي. دلته دا ټول د ګمراه زامن راغونډ شوي، د دو نور کار نشته، نو بس دای ځانه یوه بانه جوړه کړې ده چې موږ د دین کار کوو. الله پاک وایي وما ارسلوا علیهم حافظین، او نه دي لیږلی شوي دو په هغو باندې حافظین، حفاظت کوونکي، یعنی څوکیداري کوونکي. فالیوم الذین آمنوا پس نن ورځې هغه کسان آمنو
چې مؤمنان دي من الکفار په کافرانو پورې یضحکون خندا به کوي. یعنی د قیامت په ورځ باندې به الله پاک د دغه مؤمنانو بدله د کافرانو نه والي. علی الارائک په پالنګونو باندې به وي ینظرون ګوري به. دا مؤمنان به په صوفو باندې او ډډې به وهلي ګوري به د کافرانو دغه حالت ته. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون آیا بدله ورکړی شوه کافرانو ته؟ او مفسرین وایي چې دلته هل په معنی د قد دی، یعنی یقینا په تحقیق سره بدله ورکړی شوه کافرانو ته ما كانوا يفعلون د هغه کارونو چې دو کول، یعنی چې ردو دا رسوایی او دا ذلت ویني دو به وایي چې د کافرانو ته د دو د هغه عملونو بدله ورکړی شوه. الله پاک دې زموږ حفاظت وکړي. کلا پخه خبره ده ان کتاب الابرار یقینا عمل نامه ده نیکانو لفی علیین خامخا په علیین کې ده. وما ادراک او تا ته څه خبر درکړی دی ما علیون چې څه دی علیون؟ کتاب دفتر دی مرقوم لیکلی شوی، یعنی په دفتر کې یو کتاب لیکلی شوی، یو رجسټر لیکلی شوی. یشهده حاضریږي به دې ته المقربون نزدې خلق، یعنی الله پاک ته مقرب او نزدې بندگان. ان الابرار یقینا نیکان لفی نعیم خامخا په نعمتونو کې به وي علی الارائک په پالنګونو کې ینظرون ګوري به تعرف فی وجوههم تب پیجنې په مخونو ددو کې نظرة النعیم تازواله د نعمتونو. یسقون سکولی کیږي به دو ته من رحیق مختوم د خالصو شرابو مهر وهلی شونه. ختامه مهر د هغې به مسکن مشک وي. وفي ذلك او پدې کې فلیتنافس المتنافسون رغبت دې وکړي رغبت کوونکي. پکار د چې مسلمان پدې کې د یو بل سره مقابله کوي او پدې کې د یو بل نه مخکې والی. ومزاجه او خلط د هغې سره به یعنی میلاو شوي د هغې سره به من تسنیم د تسنیم نوي. وز دا تسنیم څه شی دی؟ نو الله پاک فرمایي عینا چینه ده یشرب بها چسکی به د هغې نه المقربون نزدې خلق. ان الذین یقینا هغه کسان اجرمو چې جرمونه یې کړي دي کانو ودو من الذین آمنو په مؤمنانو پورې یضحکون چې خندای کوله. واذا مروا بهم او کله چې بدو تیریدو په هغو باندې یتغامزون اشارې به یې کولې. واذا انقلبوا او کله چې دو واپس شي الى اهلهم خپلو خلقو ته
انقلبوا نو واپس کیږي فکهین خوشحالی کونکی واذا رأوهم کله چې دو ویني هغو لرا قالوا وای ان هؤلاء یقینا دا هغه کسان دي لضالون خامخا گمراهان دي یعنی یقینا دا خلق گمراهان دي داسې وما ارسلوا عليهم او ندی لګلې شوی دو پاغو باندې حافظین څوکیداری کوونکی فاليوم الذين آمنوا پس نن ورځ به مؤمنان من الكفار فکافرانو پوری یضحکون خندا کوي هغه بدل بددونه والی على الارائک په پالنګونو باندې بوي ينظرون ګوري با هل ثوب الكفار یقینا بدل ورکړی شو کافرانو ته ما كانوا يفعلون دا هغه کارونو چې دو کول